السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله دې وکړي چې ټول راته روغ استئ. تېره ورځ چې دی موږ درس ویلی و، د تنوین درس شروع و، 2 زورونه مې ویلي. نو هغې کې چې دی هغه درس موږ مکمل تشریح کړی او نن راځو 2 زیرونو ته. که چېرته مو زموږ دا یوټیوب چینل ځان سره نه یې سبسکرایب کړی نو ځان سره یې سبسکرایب کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ عنوان دی نن 2 زیرونه. 2 زیرونه، 2 زورونه او 2 پیښونه دې ته تنوین ویل کېږي. دا لوستل کېږي ب دو ضربین بین، ت دو ضرب تین تین، ف دو ضرب فین فین، ج دو ضرب جین جین، ح دو ضرب حین حین، خ دو ضرب خین خین، دال دو ضرب دین دین، ذال دو ضرب ذین ذین، ر دو ضرب رین رین، زی دو ضرب زین زین، سین دو ضرب سین سین، شین دو ضرب شین شین، صاد دو ضرب سین سین، ضاد دو ضرب دوین دوین، طی دو ضرب طین طین، ذی دو ضرب ذین ذین، عین دو ضرب عین عین، غین دو ضرب غین غین، فی دو ضرب فین فین، قاب دو ضرب قین قین، کاف دو ضرب کین کین، لام دو ضرب لین لین، میم دو ضرب من من، نون دو ضرب نن نن، واو دو ضرب وین وین، هی دو ضرب هن هن، همزه دو ضرب ان ان، الف ی دو ضرب ین ین. راځو اوس تمرین ته. اوس موږ تاسو خو بي دو ضربین او تی دو ضربتین او ثي دو ضربتین ویلي. د دې نه چې دی یو کلمه جوړوو، یو جمله ترېنه جوړوو چې څنګه ولوستل شي. راځو خپل درس ته تمرین ته. عین ضرب ع، میم ضرب ما، دال دو ضرب دین، ع ما دین، عمادین عمادین، الف او کاف کو، لام دو ضرب لین، او کو لین اوکولین، ح ضرب حی، جیم ضرب جا، جیم دو ضرب جین، حی جا جین، حیجا جین حیجاجین، لام ضرب لا، هی ضرب ها، بی دو ضرب بین، لا ها بین لهابین، فی فی فو، ری پی رو، شین دو ضرب شین، فو رو شین فروشین، فی فی فو، ری پی رو، شین دو ضرب شین، فو رو شین فروشین، صاد پی سو، حی پی حو، فی دو ضرب فین، سو حو فین صحوفین، خی ضرب خا، بی ضرب با، ری دو ضرب خا با رین خبرین، سین پی سو، ری پی رو، ری دو ضرب سو رو رین سرورین، غین ضرب غا، ضاد ضرب ضا، بی دو ضربین غا ضا بین غضبین، خی پی خو، لام پی لو، قاب دو ضرب قین، خو لو قین خلوقین، ذو پی ذو، لام ضرب لا، لام دو ضرب لین، ذو لا لین ذلالین، بی ضربی، قاب ضرب قا، بی ضرب با، سین دو ضرب سین، بی قا با سین بقاباسین، ری ضرب را، قاب ضرب قا، بی ضرب با، تی دو ضرب تین، را قا با تین رقباتین، هی پی هو، میم ضرب ما، زی ضرب زا، تی دو ضرب تین، هو ما زا تین همازاتین، لام پی لو، میم ضرب ما، زی ضرب زا، تی دو ضرب تین، لو ما زا تین لومازاتین، نون ضرب نا، فی ضرب فا، قاب ضرب قا، تی دو ضرب تین، نا فا قا تین نفقاتین، بی ضرب بی، دال ضرب دا، میم دو ضرب من، بی دا من بدم، كاف ضرب كا، ذال ضرب زي، بي دو ضرب بن، كذب كذب. اوس راځو
ټول درس چې دی هغه په رواني باندې چې دی د تجوید د لحاظه هغه لولو. عمد أكل حجج لهب فرش صحف خبر سرور غضب خلق ظلل بقبس رقبة همزة لمزة نفقة بدم كذب. راځو حالات د وقف ته د آیات په اخر کې چې د عمدین راشي نو بیا به څنګه دا تلفظ کې دا به چې بیا په غړوندي باندې بدلې هغه درس وروسته را روان دي. نو دا به بیا عمد اکلیني اکل حجاجیني حجاج آیات اخر کې راشي داسې ټکي دوه زیرونه آیات اخر کې راشي او موږ په وقف کوو. نو په حالت د وقف کې چې دی په وقف باندې په ساکن باندې چې دی هغه بدلېږي غړوندی به ور باندې راولو. بیا عمدیني عمد اکلیني اکل حجاجیني حجاج ویل کېږي. لکه لإيلاف قريش موږ چې حالت د وقف کې ویو لإيلاف قريش دغسې ترتیب کې چې دی هغه لوستل کېږي. که چېرته زور راشي که زیر راشي او که پیخ راشي او که دوه زیرونه راغله دا به ټول د آیات په آخر کې چې دی موږ غړوندی راولو چې کله وقف پرې کوو. نو دا و د نن ورځې درس چې ما تاسو ته تشریح کړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لا نور خو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل افغان لمپ ټیک سبسکرایب کړئ.